هلته هر سړی له ډار ودرېدی نه شو. هلته هر سړی له ډار ودرېدی نه شو، خو زمونږ پکې کار ودرېدی نه شو. او روغ به نه وم خو د ژڼو په اتڼ کې ما نه مخکې د چا پلار ودرېدی نه شو. روغ به نه وم خو د ژڼو په اتڼ کې ما نه مخکې د چا پلار ودرېدی نه شو. او دا سړی نه دی ملګرو که سړی وای، دا سړی نه دی ملګرو که سړی وای، بیا نو نجونو ته په لار ودرېدی نه شو. سلام دوستانو، ښکلی خوست او په خوست کې بیا د 1200 فامیلۍ هغه چې د خوست زړه یادېږي، د هغې پر سر یوه تپه ده چې شنه ساحې ته ځانګړې شوې ده. هغې ته راغلي یو د یو څو ملګرو سره، او دا چې نن باران و، موسم ډېر جوړ دی، نو ومو غوښتل چې تاسو سره ویډیو شریکه کوو او په هغې کې زه د درمان صاحب دا یو شعر هم در سره شریکوم چې ماشوم وم د جنت په بستره ویده کېدمه، ماشوم وم د جنت په بستره ویده کېدمه، څه وخت و د مورکۍ په زنګانه ویده کېدمه. او زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه و نه ویده کېدمه. لیوال صاحب ته ډالۍ دی چې زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه و نه ویده کېدمه. او زه هېڅ د بالښتونو غم کې نه ومه درمانه، زه هېڅ د بالښتونو غم کې نه ومه درمانه، د مور سره به تل په تناره ویده کېدمه.